خدمت وکړو دا وخت چې زه په تیمرګره کې یم څنګه تاسو ته پته ده نن چې کوم پات شینوار و هغه د بل بلډینګ ته راشف شو چې سنډیر ماډل سکول سره نږدې دا وخت چې ما سره په څنګ کې ناست ډېر محترم ډاکټر شوکت علي ستاره محتاج نه دی او سره انټرویو کوو د نن چې کوم پیشنټ دی په اړه د کوم ضلعونو پیشنټ راله. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا غږ ولې تاسو دلته راشف شوئ ځای تنګ و یا بله مسله وه؟ بالکل هغه ځای خو لږ تنګ هم او لږ شور به هم زیات و. دلته کې خو ماشاءالله فیسیلیټیز هم ډېر دی او بله دا لږ پرسکون هم دی او تکلیف هم مریضانو ته نه ایزیلی راتلی شي. دا راته ووایي ډاکټر صاحب نن د کم ضلعو نن پیشنټ راله ځکه زموږ خو دا ډېره زیاته غریبي ده دلته ضلع دیر کې هم ډېره زیات موږ ګورو اکثر که نه نو ماشاءالله تاسو معاینه هم پرې اف کاسټ وکړو دې سره سره تاسو ولې میډیسن هم ورکړه. نو کم ضلعو نه پیشنټ راله مریضان راله؟ یاره جی دلته خو سهار نه زه ګورم افردیر نه هم راغلی دي او شیرۍ درې نه څومره چې رباط خال وډیګرام دا علاقونه ډېر زیات راغلي. دلته عموما دوه ټایپ پیشنټ چک کوو کم چې د فټو او هډوکو سره تعلق ساتي او بیا دویم کیټګریز کې موږ سره راځي کم زموږ سره نیورولوژیکل پرابلم یا هغه مریضان هم ډېر زیات وي کم چې سټروک شوی فالج چې ورته موږ وایو یا سی پي کم چې پیدایشي معذوري پیدایشي فالج چې ورته موږ ویلی شو هغه پیشنټ هم ډېر زیات راغلي وو. نور ملا درد نن سبا ډېر زیات کامن دی هغه پیشنټ هم راغلي نو هغې ته موږ میډیسن هم ولیکل ایکسرسایز هم ورته هم وکړه او ماشاءالله پیشنټ ډېر زیات سیټسفای وو او ډېر زیات تعداد کې چې کوم دی نو نن پیشنټ راغلي دي اوس لا را روان دي سټیل راځي. دا ته ډاکټر تاسو نیرلی تقریبا څونه تاسو کور کړه څونه چیک اپ وشو نن؟ اوس خو تقریبا 87 تقریبا زما چې څومره یاد دي نو 87 شوي دي دلته کې مو پیشنټ چک کړله او نور را روان دي لا ټایم شته دی او جی او سبا چې کوم دی نو هم پری کیمپ دی نو دا دوه ورځې فری کیمپ ته دی نو موږ وایو چې لکه دا خلک د دې نه فایده اوچته کوي او څومره هم دا مریضان دي که د ګوډو دي د فالج دي ډوکو دردونې دي یا داسې نور مسکولوسکلټل پرابلمز دي د هغې نور راتلی شي. دا ته ووایه زیاتر به کم مریضان راغلل چې مسلې ورته ډېرې وي کمې او تاسو به انشاءالله په هفته کې څو ورځې ناستې د خیر سره دلته به جي انشاءالله موږ صرف د جمعې په ورځ چوټي ده نور به ټوټل ویکند باندې به ټوټل به موږ دلته کې یو پوره هفته به موږ دلته کې تېروو صحیح شو صرف جمعې په ورځ باندې به نه یو. او نن مریضان زیاتر د ملا د درد سره راغلي دي د سټروک مریضان پکې هم ډېر زیات راغلي کوم چې فالج والا مریضان دي هغې ته موږ ایکسرسایز ورکړل او د ملا درد والا ډېر زیات راغلي او سی پي مریضان پکې هم تقریبا راله ښه پوره او نور پکې داسې زموږ وطني جاینټ چې وایو زموږ سره د ګوړو مریضان هم ډېر زیات راغلي نو دنیا ډیسبیلیټیز دي کوم چې هغې ته شوي د هغې سره راغلي جنرل. دا ته ډاکټر صاحب ماشاءالله خو د باجوړ نه افورد نه ډېر مریضان راله ولې دلته نور ډاکټران نشته دی یا څوک کیمپ نه ارینج کوي؟ دا سم تاسو ویلی شئ کیمپونه ارینج کېږي او خلک کوالټي ته هم ګوري صحیح شو معیار ته او بله دا چې تاسو ته وویل دا هر څه په خپله باندې نو مریضان ښه کېږي هم او بله دا میډیسنز هم فري ورکړه هغې ته او بله دا بلکل ځي او بله دا خبره ده چې دلته کې راله ټریټمنټ یې هم فری وشو نو دا ښه خبره یې لپاره زه بله یوه اخرنۍ پوښتنه ستاسو نه کول غواړم نور چې کم غریب وي نو هغو څه به تاسو انشاءالله کنسیشن کوئ کم چې غریب؟ بلکل چې کنسیشن به ورسره کوو بلکل. جی ډېره مننه جي دا ډاکټر صاحب شوکت علي صاحب دا اوسه زموږ خپرونه وشوه کوشش کوو چې دننه نور ډاکټرانو سره هم خبرې وکړو موږ سره اوسئ.